هغه یو چرګه وه د هغې نه مو خدای خلاص کړمه مړه شوه. دا ته ما نه وي چې میلان به مړه به شي خو تا زما نه منله. نه کاکا لمباسه خو مړه نه شوه چې نه چوڼي مې کړه که نه نو بس بیا مړه شوه. اوه صدامه په اخره کې هم د جبار هزارو والې تا ته ما نه وې د هغه زقام تا ته راوښتو. هغه مشران وایي چا پورې خندا مه کوئ ګینې وي تاسو به هم د هغې په رنګې شئ خو خیال کوه چېرته جوارو ته یې بونه دي دې ورځو کې پکې خاره خي. داسې دي پري خانو په تیر کې دې په خپل خښتک کې سر ورکړو ته څه کوې چې سر کې د سپږې م لیونی شوې. جازه د ترورۍ د لور دې واده دی اوس پکې اوښکې کېږي زه نه سړي په اوږه کړه وي دا ما چې دا 3 لکه روپۍ لګولي وي دا بس تا نیا ورکوي څه دغه په زور یې یوړه. مونږ جنکې نه وې تاسو هلکان به چرګ تلئ ډایرکټ جنت ته. تاسو چې چېرته مړي ژوندي له ځای پینوړو کې داسې غوپو وښی دا مخ او سر هم په پاوډرو باندې دا نه لړلي چې بیا د لمونږ د خپو نه واله د سره پورې اکسرې وکاږو. یا لکه امانه ولې تا د یوټیوب نه پیسې نه راځي څه؟ ولې نه ډالر یې خو نه راځي خو د ورځې 2-3 پیسې راځي. زه خیر دې پرېږده چې ښه ډېرې پکې جمع شي ته به نه بس کړوسي به دې ښه په قلار روکاږي تا ته به دواګانې کوي. خو دې تپو برباد مه کړه. ستا خو لا برېتوم نه دي راغلي کمکله تم مینه کې ګلالې مینې پرېږده د سبزۍ ګودام کې کار زه کوم ټول د خاورو زیم او لام بې ته